د افغان کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر. د نن ورځې ورزشي خبرونو ته ستاسې پام راړوم. راشد خان وایي موږ خراب کرکټ وکړو. د 2026 کال آی پی ایل سیالیو د بولۍ مراسم به د ډسمبر میاشتې په 21 نیټه د هند په ممبئی ښار کې ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ په یو وخت کې دوه روزونکي په دندو ګمارل. روهیت شرما د لوبډل مشر په توګه په یو ورځنیو لوبو کې له 50 لوبو څخه یې 42 وګټلې. سلیم صافی ټاپي او د بنگلاديش په وړاندې د یو ورځنیو لوبو له سکواډه بهر شو. اوس هم بشپړ خبرونه. راشد خان وایي موږ خراب کرکټ وکړو او بنگلاديش په ټولو برخو کې عالي ولوبېده. ډګر ساتنه کې موږ له بنگلاديش بیخي ډېر شاته وو. باید له قوي ارادې او مثبت ذهنیت سره توپوهنه وکړو. دا هغه څه دي چې موږ پرې مشهوره یو، خو موږ دفاعي لوبه وکړه. لوبغاړو کې وړتیا شته، خو مهمه دا ده چې شرایطو سره برابر ولوبېږي. تر نړیوال جام 8 یا 9 لوبې لرو. وګورو چې څنګه کمبیک کوو او سره راټولېږو. ملي لوبډله کې د ځوانانو د لوبېدو دلیل په کورني کرکټ کې ښه لوبېدل دي او د استرالیا او د هند ترمنځ د روانې میاشتې په 21 نیټه د جمعې په ورځ په ملبورن کرکټ میدان کې دوهمه شل اوریزه لوبه ده. مجيب الرحمن د بنگلاديش په وړاندې په وروستیو لوبه کې بهترینه ولوبېده. هغه په وروستیو لوبه کې بهترینه توپوهنه ترسره کړه. هغه په 13 توپونو 30 منډې جوړې کړې او له هغې وروسته بهترینه بالینګ ترسره کړه. نوموړي په 4 اورونو کې 26 منډې ورکړې او 2 وکټې ترلاسه کړې. هغه په دغه ټورنمنټ کې بیخي عالي ولوبېده. مجيب ته په لومړۍ لوبه کې موخې ورنکړه. په دوهمه لوبه کې 4 اورونه ترسره کړه، 13 منډې ورکړې او 1 وکټ ترلاسه کړه. وروستۍ لوبه کې 4 اورونه ترسره کړه، 1 اوور میډن ترسره کړ، 26 منډې ورکړې او 2 وکټ ترلاسه کړې. د سریلانکا کرکټ بورډ په یو وخت کې 2 روزونکي په دندو ګمارل. روهیت شرما د لوبډل مشر په توګه په یو ورځنیو لوبو کې له 50 لوبو څخه 42 وګټلې او 12 بایللې دي. د 2025 کال چمپیونز ټرافي خپله کړه. سلیم صافی ټاپي او د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو له سکواډه بهر شوی. تازه د کرکټ بورډ رسمي سرچینو ته منل شوی چې سلیم صافی ټاپي شوی او د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو له سکواډه بهر به وي.